زه اوسني حکومت څخه یو خواهش او هیله لرم، موږ ته ډوډۍ مه راکوه عزیزه، خو د افغانستان په ملي ارزښتونو باندې مې لوبې ونه کړې. ما په قندار کې مشرانو ته ویلي، ما په کابل کې مشرانو ته ویلي دي، ما وزیرانو ته هم ویلي دي، په بعضو خصوصي ناستو کې مې ورته ویلي دي. دغه د ملي ارزښتونو تر پښو لاندې کول د دې موجود کیږي او سوي دي چې د دې اوسني حکومت نظام د امارت اسلامي د مشرانو د وزیرانو څخه ولس کرا فاصله واخلي. نو یوازې 1 لک طالبان بیا د ایران په غېږ ورتلای شي، که د پاکستان، که د روس، د بل چا. هر وخت ملت ولاړ شوی دی، د خپل حکومت چاته درېدلی دی. تا ملت خفه کوي. دا ملي بیرغ د چا دی؟ دا اوس د کرزي صاحب دی که د اشرف غني صاحب دی؟ دا خو دی چا د پلار نه دی، دا خو د افغانستان دی. اول مې په میډیا کې ستا پر دغه میز نارې کړه که نه کړه؟ د اوسني حکومت په رابرۍ باندې مې غږ وکړئ. او بیا ذبیح الله مجاهد شاهد دی، دغسې نور ورغلی یم، د خدای روی مې ورته نیولی دی چې دا ملي ارزښتونه دي د افغانستان. خلک په دې خفه سوله، 65% خلک ځوانان زموږ افغانان دا پر ملي بیرغ خبر دي، ښې دې واوري، د امارت ټول مسؤلین دې واوري.